ګران صدر او راغلو میلمنو قربانو السلام علیکم. او څو شعرونه دي صدر صاحب چې زما په حال د وخت اندار سترګې پټې ساتي، زما په حال د وخت اندار سترګې پټې ساتي، دنیا مې ویني خو لډار سترګې پټې ساتي. او شعر د چې لکه منصور دار ته په ډاډ ورځي بچای د منصور، لکه منصور دار ته په ډاډ ورځي بچای د منصور، ګنې دا ځنې خلک له داره سترګې پټې ساتي. خدای دې په ژوند د هغو خلکو سترګې پټې نه کړي، خدای دې په ژوند د هغو خلکو سترګې پټې نه کړي څوک چې همیش د کام دپاره سترګې پټې ساتي. مننه. څو شعرونه دي مرستیال په کافیه باندې شي. ځان په یو بل منو په دې جنگ دی، ځان په یو بل منو په دې جنگ دی، دلته له زی سره د زی جنگ دی. مننه. شعر د چې د ارمان دی ونه وجنم، چې د ارمان دی ونه وجنم، بهر ته نه وځم ادې جنگ دی. او خلک مې ویني چې مرم غږ نه کوي، ننګیال صاحب خلک مې ویني چې مرم غږ نه کوي، په رڼا ورځ لکه د شپې جنگ دی. او زه به د تلو اجازت نه درکوم، زه به د تلو اجازت نه درکوم، ته به په خپل ضد رانځې جنگ دی. یو څوک درخوایم نوم نه اخلم، خو یو څوک درخوایم نوم نه اخلم، خو وصیت دا کړي که راځې جنگ دی. غزل ده چې له خولې دې که راوځي نه انکار د محبت، له خولې دې که راوځي نه انکار د محبت، اشنا درته کومه بیا اظهار د محبت. نور کار به د دنیا چرته ونه کړي په خپل ژوند کې چې چا یې ورته کړی وي روزګار د محبت. او هر ګوټ ته د دنیا لاړم د ژوند په هم سفر کې، هر ګوټ ته د دنیا لاړم د ژوند په هم سفر کې، پیدا مې چرته نه کړو وفادار د محبت. ننګیال صاحب شعر دی چې زه کوم لار اختیار کړمه په دوه کې حق حیران یم، زه کوم لار اختیار کړمه په دوه کې حق حیران یم، نفرت ښه دی په ژوند کې او که لار د محبت. اخیری شعر ده چې اشنا که ستا د هجر له قید دا ځلې راخلاص شوم، مسافر به چاته بیا نه کوم جار د محبت. والسلام.